السلام علیکم دوستانو، تاسو ته یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. په دې ویډیو کې تاسو سره د خرما یو داسې صحي جوس ریسیپي شریکوم چې که تاسو یې د پیشلمي په وخت کې وڅښئ نو ټوله ورځ به کافي انرژي ولرئ، او که چیرې تاسو وزن کمول غواړئ نو هم کولی شئ له دغه ریسیپي نه ګټه پورته کړئ. نو د دې ریسیپي دپاره به 8 دانې میجول خرما واخلئ او زړې به ترې لرې کړئ. تاسو کولی شئ بل هر ډول خرما هم پکې واچوئ، ولې که دا پکې واچوئ نو بورې اچولو ته اړتیا نشته ځکه چې دا خپله خوږې دي. ورپسې به 2 دانې کیلې هم سپینې کړئ او ټوټه یې کړئ چې بیا مکسر کې زر او په اسانۍ سره مکس شي. بیا به د خرما او کیلې په مکسر کې واچوئ. ورپسې به د خپلې خوښې په اندازه بادام هم پکې واچوئ. بیا به اصلي مواد چې تاسو کولی شئ ډېر وخت دپاره موړ وساتئ، یعنې اوربشې یا اوټس نه 3 غټې قاشقې په اندازه پکې واچوئ او په آخر کې 3 پیالې شیدې هم پکې واچوئ. بیا به د مکسر سر بند کړئ او دا ټول مواد به ښه سره مکس کړئ. دا جوس یو مکمل خواړه هم حسابیږي. که چیرې تاسو وزن کمول غواړئ کولی شئ د سهار ناشتې پر ځای همدا وڅښئ، نو ډېر وخت لپاره به مو موړ وساتي. دا ټول مواد مو چې ښه مکس شول بیا به یې د خپلې خوښې ګلاسونو کې واچوئ. د لا ښایست دپاره یې کولی شئ لږ میده شوي بادام هم پرې واچوئ. بیا نو کولی شئ نوش جانې کړئ. دوستانو دا یو ډیر اسانه او صحي جوس چې یو خوا ډیر په اسانۍ سره جوړیږي او بل دا چې ډیر وخت لپاره به موړ وساتي. نو هیله ده چې د تل په شان دا ویډیو مو هم خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک، شیر او سبسکرایب مو هیر نشي.